د چاپې سهار 12مه برخه د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو د چا د وجود برخه د چا زړه مورجانې اختر ته به پاج راته اخلي د روژې مبارکې شپې او ورځې وي ټول ولس د دغو مبارکو ورځو او شپو په عبادت لمانځلو ته تابیا نیوله د سیمې په اکثره جماعتونو کې د تراویحو په لمانځه کې د قرآن کریم ختمونه شروع وو د مدارسو استادانو بیا خپل کلني درسونه ختم کړي وو دوی د الله جل جلاله سپېڅلي کلام ترجمه او تفسیر کولو بل طرف ته بیا یرغلګرو او غلامانو یې شپنۍ چاپې پیل کړي وې دوی په مساجدو داسې مهال عملیات کول چې کلیوال به په لمانځه ولاړو نه تنها مساجد بلکې دیني مدارس یې هم تر خپل هدف لاندې راوستل او د تروریزم په نوم یې واړه طالبان په شهادت رسول راځئ بیلګه یې اورو مولوي شفیع الله راشد د میدان وردګو ولایت د جلګې ولسوالۍ د منبع الجهاد د داخلو مدرسې استاد راته د خپلو شهیدو شاګردانو کیسه په داسې انداز پیل کړه چې د هر یوه شهید شاګرد یاد یې په زړه له همهغسې تاند وویل شهیدان شوي مې شاګردان وو له پیله یې زما څخه درسونه ویلي وو له زرادې تر کاپیې پورې مې درسونه ورته ویلي وو کله مو چې د کال درسونه خلاص کړل ویل مې اوس خو روژه ده د قرآن کریم ترجمه به شروع کړو دوی زیات لیوال وو ویل یې موږ ته به شرح جامع هم شروع کوي تر دې چې شرح جامع کتاب یې بازار کې اخیستی وو ویل یې موږ ترجمه هم کوو دغه کتاب هم راته شروع کوي ما ورته ویل ترجمه به وکړو دغه کتاب بیا له روژې وروسته درته شروع کړم په درسونو کې سمیع الله او وحدت الله جان زیات تکړه وو تر دې چې د ټولې ولسوالۍ په سطح شهرت خپل کړی وو یوه ورځ مدرسې ته هیئت راغلی وو هغوی ترې پوښتنې وکړې دوی ډېر ښه جوابونه ورکړل د دوی د استعداد په لیدلو هیئت هم حیران شو کله چې روژه سوه ما د قرآن کریم ترجمه شروع کړه له دوی به مې ترجمې اړوند د صرف او نحوې پوښتنې هم کولې دوی به په خورا ښه انداز ځوابونه راکول د 1498 هجري شمسي کال د رمضان مبارک 8مه نیټه او د سې شنبې ورځ شوه روح الله او حمید الله د داخلو کلي اوسیدونکي خپل کلي ته تللي وو هلته یې د تراویحو د لمانځه امامت وکړ د لمانځه وروسته مدرسې ته تللي وو کله چې د تیارو شور شو دوی د خپلو شپږو ملګرو حمید الله ولد عبدالملک کلی دا داخل روح الله ولد بورجان کلی دا داخل وحدت الله ولد محمد امان کلی چردیوال سیف الرحمن ولد اولیا کلی کدحقق سمیع الله ولد میروجان کلی قطب او کریم الله ولد محمد ولی کلی چهار دیوال سره له مدرسې وتلي وو ویلې خلک وایي چې طالبان په مدرسې کې د چاپې په مهال ګیر شي په برچو یې وهي له همدې ویرې فصل ته راکوز شوي وو شیبه وروسته د تیارو شور نور هم زیات شو دوی رود بل طرف محمد یارخیل کلي ته ورسېدل تیارې په دې وخت کې ناستې وې دوی په یوه بغل کې یوه ګلکنه د خاورې د کیندلو ځای کې پټ شوي وو له ویرې یې په ځان چادر راکش کړی وو امریکایانو دوی تعقیب کړي وو هلته یې له رسېدو سره سم یې ورباندې ضربې پیل کړې دوی یې شهیدان کړي وو او له شهادت وروسته یې په برچو هم وهلي وو برخه د چا زړه خاورو ته سپارو سهار زه او پیدایي مولوي صاحب د څو نورو مولوي صاحبانو په ملتیا ورغلو چې د دوی ټوټې شوي ان د ځینو ماغزه هم په ځمکه پراته وو کوچنی اختر را روانو ځکه خو دې طالبانو هم د اختر لپاره جامې خیاط ته ورکړې وې وحدت الله یې مورکۍ ته ویلي مورجانې دا ځل به اختر ته سپین پاج راته اخلې وحدت جان خبر نه دی چې د پاج په ځای به یې تر سر سپین کفن تاویږي او راتلونکي اختر به یې د لحد غیږې کوي د دې تنکیو ګلانو د اختر جامې خیاط ته ورپاتې شوې چې مې درکړې وې جامې اختر ته مه یې ګنډه چې مې درکړې وې جامې اختر ته مه یې ګنډه خیاط وروره هغه یار مې په رونډرون ویشتلی خیاط وروره هغه یار مې په رونډرون ویشتلی وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو یو ګل د شهادت په خوب ویده خاورو ته سپارو یو ګل د شهادت په خوب ویده خاورو ته سپارو پچا چې د دې چم ښکلا مینه وه بېحده پچا چې د دې چم ښکلا مینه وه بېحده
په وینو باندې رنگ د نن هغه خاورو ته سپارو په وینو باندې رنگ د نن هغه خاورو ته سپارو د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو